د قرآن کریم د ترجمې درې څلوېښتم درس سورة البقره یوسل او اته شپېتم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اے خلقو اے انسانانو کلو خورئ تاسو مما د آغو شیانو نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا حلال طیبا پاک ولا تتبعوا او پیروی مکوی خطوات د قدمونو یعنی د لارو الشیطانی د شیطان انه بشکا دغه شیطان لکم تاسو ته عدو دښمن دی مبین ښکارا یعنی د انسی او جنی شیطانانو په وسوسو نه د چا د پاره او نه د چا په خوله هغه شیان چې الله تعالی درته حلال کړي دي په ځان مه حراموئ صرف هغه شیان چې شریعت حلال کړي دي هغه حلال ګڼئ او هغه شیان چې شریعت حرام کړي دي هغه حرام ګڼئ انما بشک همدا خبره ده چې شیطان یأمرو امر کوي کوم تاسو ته بالسوء د بدۍ یعنی د ګناه کولو والفحشاء او د بے حیایۍ کولو وان او چې تقولو ووایئ تاسو علی الله په الله تعالی باندې ما هغه خبرې لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهیږئ واذا او کله چې قیل ویل کیږي لهم اغوی ته اتبعو چې پیروي کوئ ما د هغه څه انزل چې نازل کړي دي الله تعالی قالو اغوی وایي بل چې پیروي نه کوو بلکې نتبعو مونږ پیروي کوو ما د هغه څه الفینا چې موندلی دي مونږ چې لیدلی دي مونږ علیه په هغې باندې یعنی د هغې په پیروۍ باندې آباءنا پلرونه او نیکونه زمونږ یعنی مونږ هغه څه منو او د هغې څه پیروي کوو
چې زمونږ نیکونو کول. نو الله تعالی فرمایي اولو او آیا کچیرتا اولو او آیا کچیرتا کان آباؤهم پلرونه او نیکونه د دوی لا یعقلون عقل نه استعمالولو شیئا په هیڅ شي کې ولا یهتدون او نه په هدایت کې وو او نه په سمه لاره روانو یعنی په سمه لار نه وو. نو که دوی په غلطه لار روانو نو آیا دوی به بیا هم د پلرونو او د نیکونو د غلطو لارو پیروي کوي؟ ومثلو او حال یعنی مثال د دعوت کوونکو ومثلو او حال یعنی مثال د دعوت کوونکو الذین آغو خلقو تا کفرو چې کافران دي کمثلی لکه پشان د حال کمثلی لکه پشان د حال الذی د هاغه شپون دی الذی د هاغه شپون دی ینعقو چې آواز کوي بما داسې څارویو ته لا یسمعو چې هیڅ نه اوري الا مگر تشه دعاء بلنا ونداء او غږ بس تشه بلنا او غږ اوري. سمون کاڼه دي یعنی د حق اوریدلو د پاره کاڼه دي غوږونه شته خو د حق دعوت کوونکي ته غوږ نه نیسي. بکمون ګونګیان دي یعنی ژبې شته دی خو د حق د ویلو د پاره ګونګیان دي حق نه وایي د دې د پاره چې څوک به رانه خفه شي. عمیون ړانده دي یعنی د حق د لیدلو د پاره ړانده دي حق ته نه ګوري سترګې شته خو حق ته پې نه ګوري. فهم نو اغوی لا یعقلون نه پوهیږي. یا ایها الذین ای هاغو کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی یعنی ای مؤمنانو کلو خورئ تاسو من طیبات د پاکو حلالو ما آغو شیانو نه رزقنا چې درکړي دي مونږ کوم تاسو ته وشکرو او شکر وباسئ لله خاص الله تعالی ته یعنی په دغو پاکو شیانو خاص الله تعالی ته شکر وباسئ. ان کنتم که چیرته تاسو ایاهو خاص هغه جل جلاله ته تعبدون عبادت کوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.